سلامونه ملګرو. امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. د 22 درس سره نن بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ډېر مهم او ډېر ضروري درس دی. دا چې کوم نننی درس چې کوم دی هغه پریزان یا موجوده زمانه یا پریزنت ټنس باندې دی. ډېرو ملګرو دا غوښتنه مخکې کړې وه چې باید زه په زمانو باندې ویډیو جوړه کړم. نو ما دې دپاره لږ وخت بعد جوړوله. ما ویل چې تاسو لږ ضمیرونه، افعال، دا شیونه وپېژنئ، مفعول دا ټول په جمله کې وپېژنئ، د جملې په ساخت سره بلد شئ، نو تاسو له بیا اسانتیا وي. نو ملګرو بل هر کله چې تاسو یو عمل یا یو حالت بیانوي یا یو فعل په باره کې خبره کوئ یا یو څه کار واقع کیږي، نو هغه یا په تېره شوې زمانه کې یا موجوده زمانه کې یا آینده زمانه کې. نو نن به زموږ موجوده زمانه حال باندې خبره کوو چې په دې په فرانسوي کې زمانه حال څنګه تاسو سره جملې جوړولی شئ. نو دا یو ډیر ضروری ټنس دی، ډیر ضروری زمانه ده. بل نن د دې سره بل یو ډیر ضروری خبره هغه ده چې په فرانسوي ژبه کې چې کوم افعال دي، فعلونه، ورب دي، هغه په ګروپونو باندې تقسیم شوي دي. هغه ولې تقسیم شوي دي هغې به زه وروسته خبره کوم. زه دومره تاسو ته وایم چې نننی چې کوم موجوده زمانه موږ خبره کوو، دې کې به اولنی ګروپ ورب به تاسو په موجوده زمانه کې څنګه استعمالوئ په دې به خبره کوو. دویم، دریم، نور ګروپونه چې کوم دي په هغې به زه جدا ویډیوګانې جوړوم. صحیح دی؟ نو نننی چې کوم دی هغه پریمیر ګروپ د ورب avec ER یا ER سره. نو اولنی چې کوم د افعالو ګروپ دی ER سره، یعنی ساده لفظونو کې هغه ورب چې کوم ER سره ختمیږي، نو هغې سره به زه نن په موجوده زمانه کې جملې جوړوم او دا به نن تاسو ته تشریح کوم. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، اول پریزان یا پریزنت ټنس موجوده زمانه څه ته وایي؟ حال. ما یو فرانسوي کې یو تاسو له تعریف ډیفینیشن هم لیکلی دی، هغه د اکسون کی se produit habituellement et régulièrement. یعنی پریزان یا موجوده هغه زمانه ده چې دې کې کوم یو فعل هغه مطلب په موجوده زمانه کې واقع کیږي، هغه عادتاً یا واقع کیږي، هغه باقاعده طور باندې واقع کیږي، ستاسو عادت جوړ شوی. یعنی مثال زه درته وایم چې زه هره ورځ 9 بجې جګېږم، یا زه هره ورځ فرانسوي کې خبرې کوم، یا زه مثال مطالعه کوم هره ورځ. نو دا هغه کارونه چې په موجوده زمانه کې واقع کیږي او دې لپاره موږ پریزان یا موجوده زمانه دغه ټنس موږ دې نه استفاده کوو. لکه ما یو 2 مثاله درکړي دي. je lis les livres tous les jours، یعنی زه هره ورځ کتابونه مطالعه کوم. صحیح دی؟ دا یو مثال. هره ورځ یعنی زه دا نن هم کوم، سبا هم کوم، پرون مې هم کړی دی، هره ورځ کوم. je parle français، یعنی زه په فرانسوي کې خبرې کوم. نو دا دواړه د موجوده زمانې مثالونه دي، هغه کارونه چې په موجوده زمانه کې واقع کیږي. بل ډېر ملګري به پوهیږي چې په انګلیش کې موږ سره پریزنت ټنس حال، زمانه حالي، او پریزنت کانټینیوس ټنس یعنی حال جاری. نو په یعنی یو کار چې زه وس کوم، روان یم، زه خبرې کوم، دا حال جاری دی. حال زمانه کې هم دی او جاری دی، اوس واقع کیږي هم. نو دې له بیا موږ پریزنت کانټینیوس ټنس استعمالوو چې دا په انګلیسي کې دی. په فرانسوي ژبه کې موږ سره بیا کانټینیوس ټنس، جاری ټنس نشته دی. نو دا زموږ سره لپاره نور هم اسانه او ښه خبره ده. نو دواړو دپاره چې یو کار اوس واقع کیږي او که هغه روزانه باقاعده ریګولر واقع کیږي، هغې ټول لپاره تاسو پریزان یا موجوده زمانه دا ټنس استفاده کوئ. ښه، دا خو تعریف شو د موجوده زمانې. صحیح دی؟ مخکې ځو. که بل د ساخت جوړولو نه او د جملو جوړولو نه مخکې یو ډیر ضروري چې تاسو له مخکې به وویلې چې په فرانسوي ژبه کې چې کوم فعلونه، افعال دي، صحیح دی، ورب دي، هغه په ګروپونو باندې تقسیم شوي. او هغې وجه دا ده چې لکه په هر ضمیر سره موږ د ورب سره څه لیټر اضافه کوو یا ترې لرې کوو، او په هر ټنس کې هم موږ دا اضافه راوړو یا ترې لږ کموو. نو دې لپاره دا په ګروپونو تقسیم شوي چې ستاسو لپاره اسانتیا وي. صحیح دی؟ نو اولنی چې کوم ګروپ ته دې ټولو کې اولنی هغې ته ویل کېږي ورب ریګولیر، یا انګلیسي کې موږ ورته وایو ریګولر وربس. نو دا اولنی ګروپ دی د افعالو، او دا هغه وربس دي چې کوم ER یا ER سره ختمیږي. صحیح دی؟ لکه دلته تاسو که په دې قوسونو کې وګورئ، ما داسې افعال راوړي دي چې هغه ER سره یا ER سره ختم شوي دي. صحیح دی؟ لکه étudier مطالعه کول، regarder کتل. دا étudier که ته وګورم د ER یا ER سره ختم شوی، regarder هم د ER یا ER سره ختم شوی، manger هم د ER یا ER سره ختم شوی. داسې parler، manger خوراک ته ویل کېږي، خوړل. parler ویل، خبرې کول، دا هم د ER یا ER سره ختم شوی. corriger، دا هم د corriger وایي، صحیح کول، دا هم د ER یا ER سره ختم شوی. écouter اوریدل. partager
شریکول. نو که دغه افعالو ته تاسو ګورئ دا ټول د اغ یا ای آر سره ختم شوی او دا ټول په انفینیټیو فارم کې دي یا د دې خپل اصلي حالت کې دي. صحیح دی، هغه اصلي حالت دی. نو دا اولنې ګروپ اف افعال دي یا اسانه لفظونو کې هغه افعال دي چې کوم د ای آر یا او اغ سره ختم شوی دي. صحیح دی. او بل دا په اصلي حالت کې. نو چې کله دا منګه بیا په پریزون یا په موجوده زمانه کې استفاده کوو دینه به څل لیټر منګه ختمو څه به ورسره اضافه کوو. صحیح دی. نو دا هغه اولنې ګروپ اف افعال دي یا هغه افعال دي چې کوم د ای آر سره ختميږي. صحیح دی. نو اوس دینه منګه څه اضافه کوو څه به کوو د دې استعمال په موجوده زمانه کې څنګه کوو. نو تاسو ته اوس مخکې زه د دې سټراکچر جوړوم. صحیح دی. ښه لکه ما یو دوه مثال درکړي. چې مانج مطلب تخوري. که تاسو ګورئ مانج چې کوم د مانجې که انفینیټیو فارم کې ګورئ هغې سره اخره کې ای آر راغلی او اغ راغلی ولې کله ته ګورئ او اس ورسره موږ اس ورسره اضافه کو آر هم ته ختم کو. دا ولې دا د پریزون یا د موجوده زمانی رولز او ریګولیشن دي. صحیح دی. سټراکچر دی ساخت دی. تاسو دویم مثال دی وایي ژ پاغلی فرانسې ګوره پاغلی سره که تاسو انفینیټیو خپل اصلي حالت کې ورې هلته ورسره ای آر دی آر ولې دلته هم ته آر ختم کو. صحیح دی. الته اولنی سره اسم ولې اضافه کو ځکه چې دا رولز د سری د ضمیر مطابق به تاسو اس یا ای اس یا او ان اس یا تاسو اضافه کوئ او څه به کموئ. صحیح دی. خدای یو دوه مثال شو. نو اوس مخکې ځو دلته د دې تاسو ته هغه سټراکچر هغه ساخت جوړ کړی دی چې هر کله تاسو سره کم ضمیر راځي بیا به د ورب سره تاسو څه اضافه کوئ. لکه اولنې موږ سره ژ یعنی ز کله ژ تاسو استعمالوي د ورب سره به تاسو آر به تیسته کوي صرف ای به پاتې شي. صحیح دی. دویم چو چې کله راشي نو ورب سره به تاسو ای اس اضافه کوئ. صحیح دی. که ایل او ال راشي نو بیا به وغ سره تاسو اضافه کوئ. داسې که نو راشي او وغ سره تاسو او ان اس اضافه کوئ. که وو سره تاسو جمله جوړوي نو وغ سره یا ورب سره فعل سره به تاسو ای زد اضافه کوئ. داسې که ایل او ال جمع چې کوم دي ډیرو د پاره نو تاسو به ورب سره فعل سره ای ان تی یا او ان تی اضافه کوئ. صحیح دی. نو دا یغه سټراکچر دا ذهن کې کېنوئ چې که چیرته موږ سره جمله شروع کیږي د ژ سره صحیح دی ضمیر سره نو تاسو ورب سره ای اضافه کوئ. که چو سره کیږي تاسو سره ورب سره ای اس اضافه کوئ. ای له ال سره به اضافه کوئ. نو سره به او ان اس اضافه کوئ. وو سره به ای زد اضافه کوئ. ای له ال جمع سره به تاسو ای ان تی اضافه کوئ. صحیح دی. نو دا هغه سټراکچر ساخت شو چې هر کله تاسو ساخت ذهن کې کینئ نو پس تاسو جمله اسانۍ سره جوړولی شي. لکه اوس ما څه مثالونه ورکړي. اولنی مثال تاسو اولنی مثال ته وګورئ پاغلی ما په هغه انفینیټیو یا هغه خپل اصلي حالت کې راوړی ای آر سره. نو هر کله چې دا تاسو بیا په موجوده زمانه کې استعمالوي نو بیا به تاسو کې څه بدلون دي سره راوړي هغه خپل ضمیر مطابق به تاسو هغه فعل سره اضافه کوئ یا به ورسره کمی کوئ د لیټرز حرفونو. صحیح دی. لکه اولنه ژ پاغلی فرانسې ګوره آر هم ته ختم کو د پاغلی د ورب نم آر ختم کړی ځکه ته ژ راغلی دی. اوس چو پاغلی فرانسې هلته مور سره آر ختم کو آر په ځای اس راوړه چې پاغلی فرانسې. ایل یا ال دواړو سره به تاسو پاغلی سره هم صرف ای راوړی فرانسې. لکه ژو ایل ال دواړو سره به درې واړو سره به تاسو صرف ای راوړی ورسره اضافه کوئ آر به ترې ختموئ. داسې نو پاغلون فرانسې ګوره نو راغلی دی نو سره هم او ان اس هم ورسره بیا د فعل سره اضافه کړی. وو پاغلی فرانسې دلته هم د وو چې کوم دی ګوره چو تاسو ته مخکې ما ویلي چو مطلب یو کس دپاره چې تاسو مخاطب ورته وایي ته یعنی او بل دا انفارمل هم دی یعنی غیر رسمي. وو چې کوم دی ډېرو لپاره استفاده کولی شي. بل دا که تاسو څوک نه پیژنئ یا اداراتو ته ځئ نو دا رسمي دی لږ فارمل. نو هلته ګوره کې وو پاغلی فرانسې نو هلته موږ ای زد اضافه کړی دی. ایل یا ال چې کله ډیر جلکانی یا ډیر جنکی نو جمع دپاره نو بیا تاسو ای ان ټي موږ د پاغلی سره اضافه کړی ده. ایل یا ال پاغلی فرانسې. نو زه به یو ځلې تا تکراروم ژ پاغلی فرانسې چی پاغلی فرانسې ایل یا ال پاغلی فرانسې نو پاغلو فرانسې وو پاغلی فرانسې ایل یا ال پاغلی فرانسې. صحیح دی. که مخکې ځو اوس موږ سره بل دی مانژې. مانژې که تاسو ګورئ هغه اصلي حالت کې ای آر سره دغه موږ سره یو فعل دی دا و زه په موجوده زمانه کې دینه استفاده کوم نو ژ مانژ.
صحیح دی آر هم ختم کړی دی چی مانج اس مور سره راوړی آر په ځای ایل یا ال مانج صرف آر هم ختم کړی دی نو مانجو صحیح دی او ان اس هم ورسره راوړی دی vous mangez ای زد هم ورسره راوړی دی ایل یا ال مانجې اوس که تاسو نو دغه یو مانژو سره تم یو ای ما بل رنګ کې راوړی دا ولې ما راوړی اصل کې او ان اس راځي چې هر کله سره ضمیر یا سوجې یا سبجیکټ چې کوم دا تاسو سره نو نو او ان اس موږ اضافه کوو خو دا ای ما ولې مختلف رنګ کې اچولی دی د همدې لپاره اضافه کړی که چېرته دا ای نه وي نو بیا دا جی خپل تلفظ هغسې مانګو راځي نو مانګو راځي بیا غلط دی نو تلفظ د ساوند اواز ویستلو دپاره موږ ورسره ای اضافه کړی نو مانژو موږ تلفظ کولی شو دی je mange je mange il elle mange nous mangeons vous mangez il elle mangez صحیح دی ښه دا بل موږ سره مثال غږاغدی غږاغدی که تاسو ګورئ غږاغدی خپل اصلي حالت کې ای آر اخره کې راغلی دی نو که دا چېرته موږ بیا موجوده زمانه کې د استعمال کو دا راوړو نو بیا je regarde tu regardes il elle regarde nous regardons vous regardez il elle regarde صحیح دی نو دا مطلب هغه خپل ضمیر مطابق هغه سبجیکټ مطابق منګه د سره یا اضافه کړی دی یو لیټر یا لیټر هم ختم کړی دی صحیح دی نو دا اوس منګه نننی درس ملګرو دا پریزون او اولنی ګروپ د افعالو سره صحیح دی نو دویم دریم نور چې کوم ګروپونه دي په هغې به زه راتلونکي ویډیوګانې جوړوم نو تاسو په دې باندې دغه سټرکچر زده کوئ په دې باندې جملې جوړې کوي یو بل سره مختلفو ضمیرونو سره او دغه او داسې ډیر تاسو داسې افعال ریګولر چې کوم دی ورب ریګولیه چې کوم دی هغه زده کوي چې کوم ای آر سره ختمیږي صحیح دی نو هر څه که تاسو هر سوالي هر څه پیشنهادي نو تاسو په کمنټونو کې ماته لیکلی شئ صحیح دی مننه ملګرو امید ده چې تاسو به درس پوه شوي او خپلو ملګرو سره په دې پریکټس وکړئ بل درس سره پورې ښه وخت ابیانتو